د امریکې هېواد د ډي وي لاټري په نوم باندې کوم 55,000 ویزې چې اعلانې کړي دي چې ډایورسټي امیګریشن ویزا پروګرام ورته وایي، هغه تاسې دلته ګورئ. په دې هکله زه غواړم تاسو ته معلومات درکړم او د دې ټول تفصیل زما په یوټیوب کې دی، هلته باید تاسې لاړ شئ وګورئ. دا ډي وي یا همدغه ډایورسټي امیګریشن ویزا پروګرام چې د امریکې له خوا نه د 55,000 کسانو ته اعلان شوی دی، دا البته د 2 د اکتوبر نه یعنې د نن د پرون څخه دا شروع شوی دی. تاسو کولی شئ چې تاسې هلته لاړ شئ، وړیا او په رایګان ډول هلته اپلای وکړئ او ورته خپل فورمونه ډک کړئ او واستوئ. دې کې ټول افغانان واجد د شرایط دي او هغه افغانان په دې کې واجد د شرایط دي چې دوی 2 شرطه باید ولري چې دلته یې لیکلي دي چې هغه باید د 12م صنف څخه فارغ وي او یا دا هم چې د هغه په معادل اندازه باندې داسې تحصیلات ولري چې دی وشي کولی کار وکړي. دا هغه 2 اساسي شرطونه دي په دې هغه کې چې زه دلته بیا تاسو ته په صفحه کې تاسو ته ښودلی شم. هغه مکمل فورم تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه لاړ شئ، به هلته په خپله ثبت نام وکړئ تر څو تاسې د ډېر فریبکاریانو شکار نه شئ، تاسې خلک تاسو نه سوء استفاده ونه کړي، ستاسې ډېرې پیسې پرې مصرف یې نه شي. ځکه اوس ډېرې کمپنیانې داسې دي چې هغوی هم دا کار کوي چې تاسو ته دا ټول شیان ترسره کړي او هغه خلک چې پوهېږي هغه کولی شي چې خپله دا مخ ته بوځي. په دې کې تر ټولو مهم بله موضوع دا دی چې سږ کال زه تاسو ته دلته ښیم چې سږ کال دلته د افغانستان لپاره که تاسې راشئ د دې فورم په 32مه صفحه کې، اوس دا ویډیو نه تاویږي، زه تاسو ته داسې وښیم. که تاسې راشئ د دې فورم په 32مه صفحه کې وبخښئ چې دلته زه په دغسې شکل یې نشم ښکاره کولی، زه باید 32مه ښه د فورم تاسې چې هر کله تاسو سره د فورم 32مه صفحه کې چې راغلی دلته ګورئ د افغانستان د آسیا لپاره افغانستان دی یوازې او دا نور هېوادونه هم شته دي پکې. ولې بله مهمه موضوع دا ده چې سږ کال د 2006 کال لپاره د بنګلادیش، چاینا، هندوستان، پاکستان، ساوت کوریا او فلیپین هېوادونه د دې واجد شرایط نه دي او هغه دا دي. دا وګورئ په خپله فورم کې 32مه صفحه په آخره کې تاسو ته یې لیکلی دی. دا نو دا په دې معنی چې د افغانانو چانس ډیر زیات دی دا ځلې په دغه 55,000 لاټري ویزو کې د افغانانو چانس زیات دی. اوس دا چې تاسې باید څنګه ورته اپلای وکړئ، دغه فورمې څنګه ډک کړئ، په کوم طریقه ورته اپلای وشي، کله وشي، دا هم ټول دلته جزئیات ورکړل شوي دي. زه دا مکمل د دې لینک خپل په یوټیوب کې تاسو ته نشروم او هغه فورمې تاسو ته په خپل یوټیوب کې نشروم چې تاسې لاړ شئ د هغې نه فقط پې کلیک وکړئ او مستقیم دا کار تاسې خپله ترسره کوئ او بدون د دې نه چې تاسو ته که تاسو بیا کوم ضرورت درلوده کولی شئ په همغه یوټیوب چینل کې کومنټ وکړئ. کله چې زه اوسګارم راځم تاسو ته د هغه ځواب هم درکوم او زه سره مرسته کوم. نو دغه شیان وروره دغه د وي ټي لاټري کوم سکیم چې دی دې ته ډېر زیات متوجه اوسئ چې تاسو نه اوس الکترونیکي غله هم زیات شوي دي چې تاسو ته به راځي په هغه سکیم کې به درخواستیانې درکړي او هغې نه به تاسو نه سوء استفاده کوي. ډېر زیات په دې کې هم محتاط اوسئ او دا ډېر ښه خبر هغه افغانانو ته هم دی چې دوی بیچارهګان منفیان شوي دي او بالاخره دوی ته د ډیپورټۍ یا اخراج حکم شوی دی چې تاسې باید دا هېواد پرېږدئ او لاړ شئ. که چیرې تاسو په همدغې فورم کې بیا د تقریبا په 33مه صفحه کې راشئ، د اروپا هېوادونه تقریبا ټول هېوادونه پکې ټول نه دي ولې اکثریت هېوادونه پکې شامل دي او هغوی هم کولی شي مثلا ځینې افغانان چې دلته دي او دوی افغان دي، البته د دوی هویت ثابت دی ورسره، دوی هم کولی شي چې اپلای وکړي او بیا د اروپا څخه لږ چانس د نورو آسیایي هېوادونو څخه په دې لاټریانو کې ما په نظر ډېر په دي چې دې نه خلک کم اپلای کوي. نو تاسې هم کولی شئ چې دلته ورته اپلای وکړئ او خپل چانس وازمایئ. اکثرا زه داسې ډېر خلک پېژنم، حتی زما 2 ډېر نږدې ملګري یا ما یو هم صنفه په همدغې لاټري کې لاړه امریکا ته. دا یعنې حقیقي موضوع ده، دا دروغ نه دی او دا د سږ کال یا د پروس کال نه دی، دا ډېر پخوا راهیسې شروع شوی دی. سږ کال د دې تعداد زیات شوی چې 55,000 ویزې شوي دي. نو تاسې ټول کولی شئ دې نه ګټه واخلئ او بیا هم کوم سوال کوم شی نه پوهېدلی
ما ته په یوټیوب کې کومنټ کې ولیکئ، هلته زه حتما تاسو ته جوابولی شم. او نور نو تاسو ته ښه وخت غواړم. ټول جزئیات په یوټیوب کې زه په همغه صفحه کې تاسو ته لیکم، تاسو کولی شئ هغې نه ټول واخلئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.